عم الفرح واستبشر القاف بالخير، يوم الهواجس علنت ناظم الافكار. د اسلامي فکر ځانګړتیاوې: توازن او منځلاریتوب. من لا مني ماني مقدم له عذار. کله چې پر نړۍ د اسلام لمر را څرګند شو او مسلمانانو وکولی شول چې د محمد صلی الله علیه وسلم په قیادت کې یو عقیدوي، سیاسي، اقتصادي او تشریعي اسلامي نظام قایم کړي، داسې نظام چې پر واقعي اعتدال ولاړ دی، د ژوند په چارو کې پر توازن او منځلاریتوب ولاړ دی، په اساساتو کې توازن دی، په عقایدو او افکارو کې توازن دی، او د انسان په مقام او کائناتو کې هم توازن ساتي، او همدا توازن او منځلاري د اسلامي فکر له ښکاره او روښانه ځانګړتیاوو څخه ده. اسلام د اعتدال منهج دی، د روح او مادي ترمنځ یو سیوالی راولي، د روح او مادي غوښتنو ترمنځ توازن ساتي، د شرعي او عقلي علومو ترمنځ توازن ساتي، لکه څنګه چې آخرت ته ارزښت ورکوي دغسې دنیا ته هم ارزښت ورکوي، د مثالي او واقعي ژوند ترمنځ توازن راولي، او د حقوقو او واجباتو ترمنځ هم توازن ساتي، چې هر حقدار ته حق ورکړي. په ژوند کې پر انسان د بدن خپل حقوق دي او د روح خپل حقوق دي، چې هیڅ افراط او تفرید پکې نشته، او نه هم د دنیاوي مشروع چارو او د آخرت د سترو غوښتنو ترمنځ کوم تناقض شته. انسان دنیا کې په داسې منهج کې په ښه توګه ژوند کولی شي چې نه پکې افراط وي او نه تفرید، او همدا د کامل او پوهه مسلمان ژوند او ځانګړتیا ده، هغه مسلمان چې په خپلو دیني لارښوونو پوه او ورته متحد وي. اعتدال او منځلاري د انسان په مادي او معنوي ژوند کې د اسلامي فکر له یوې مهمې ځانګړتیا څخه ده، چې د دنیا او آخرت ترمنځ توازن ساتي، او ښکاره دلیل هغه آیت دی چې فرمایي: ژباړه: ای مؤمنانو، کله چې د جمعې ورځې د لمانځه اذان وشي نو د الله یادولو ته ورمنډه کړئ او سودا پرېږدئ. دا درته غوره ده که تاسو پوهیږئ. نو کله چې لمونځ وشو بیا په ځمکه کې خپاره شئ او د الله تعالی له فضله یعنی رزق څخه ولټوئ او الله تعالی ډیر یادوئ، ښایي بری ومومئ. له پورته آیات څخه څرګنده شوه چې ان د جمعې په ورځ هم سوداګري او دنیاوي عمل شته. مسلمان کولی شي د دنیاوي ژوند لپاره تر لمانځه مخکې روزي وګټي، بیا به د الله تعالی ذکر او لمانځه ته ځي او راکړه ورکړه به پرېږدي، او بیا به تر لمانځه وروسته د ځمکې پر مخ خپرېږي تر څو رزق طلب کړي. القاف بالخير، يوم الهواجس علنت ناظم الافكار. اسلامي فکر په همدې توګه د دنیا او آخرت ترمنځ توازن ساتي. دغه راز الله تعالی په یو بل ځای کې فرمایي: ژباړه: او په هغه څه یعنی مال کې چې الله درکړي د آخرت کور ولټوه، او په دنیا کې د هم خپله برخه مه هېروه او ښېګڼه کوه، لکه تا سره چې الله تعالی ښېګڼه کړې ده، او پر ځمکه فساد مه غواړه، بېشکه الله تعالی مفسدین نه خوښوي. اسلام له مسلمان څخه دا نه دی غوښتي چې په خپله جونګړه کې به پروت وي او د رهبانیت ژوند به غوره کوي، او یا به داسې عبادت کوي چې د شپې قیام او د ورځې روژه نیسي، او د ژوند په معمولاتو کې به هیڅ برخه نه اخلي، بلکې له مسلمان څخه غواړي چې باید په خپل ژوند کې یو عامل انسان وي، خپل ژوند به جوړوي، د ځمکې پر مخ به کوشش کوي او خپل روزي به لټوي، د دواړو ژوندونو لپاره به نیکي لټوي او د دواړو جهانونو نیکمرغي به ترلاسه کوي. په اسلامي فکر کې د اعتدال او توازن ځانګړتیا پراخه ساحه لري، چې انساني پرمختګ هم د همدې دوه اصولو په رڼا کې رامنځته کیږي، ځکه اسلامي فکر د اساسي اصولو او لوړو ارزښتونو پر ثبات ایمان لري، او په جزئیاتو، فروعو او تفصیلاتو کې پرمختګ غواړي. په پرمختګ او ثبات کې اسلامي فکر عین هغه مفهوم وړاندې کوي چې د کائناتو د پوهې ترلاسه کولو لپاره وړاندې کوي. د پرمختګ په اړه د اسلامي فکر مفهوم هغسې نه دی لکه داروین چې وړاندې کړی دی، چې بنسټ یې د خالق پر انکار ولاړ دی،
او بیا هغه پرمختګ چې لویدیځ فیلسوفانو د اجتماعي او فکری ازادۍ تر عنوان لاندې نړۍ ته وړاندې کړ چې نتیجه یې الحاد او بېحدوده ازادي ده. دغه ډول مفهوم په اسلام کې ځای نه لري او نه هم د منلو دی. دغه مفهوم په اروپا کې په ځانګړو ظروفو کې راټوکېدلی چې د انساني ارزښتونو په وړاندې هیڅ حقیقي قیمت نه لري. خلاصه دا چې اسلامي فکر په بنسټیزه توګه پر اعتدال، منځلاري او توازن ولاړ دی. اصول قایم او پرمختګ او تغییر غوښتونکي دي چې په هر زمان، مکان او حالت کې د انسان د ټولو مشروع غوښتنو او اړتیاو پوره کولو صلاحیت لري او د هرې نوې پیښې او ایجاداتو لپاره داسې لارې لټوي چې پر اصولو او اساسي قواعدو یې اغیز نه کوي. په اسلامي فکر کې صمیمیت او د هرې غوښتنې قدرت شته دی چې همدا اساسات مسلمانان له خپلې عقیدې او فکر سره پر نورو ټولو انسانانو د ګواهانو په توګه غوره کړي دي، لکه چې الله تعالی خپله فرمایي: ژباړه او همداسې مو تاسې یو غوره امت وګرځولی تر څو پر خلکو شاهدان یې او رسول پر تاسو شاهد وي. الليل نزار أشيل صوتي قيل فرحنا غير